رسول صلی الله علیه وسلم د بدن باندې چې دانی راخیږي او یا په غنو سره زخمی شي د دې علاج په نکریزې سره هم کړی او حدیث کې راځي د سلمى ام رافع رضی الله عنها روایت ته وی کله چې رسول صلی الله علیه وسلم باندې د غنی د زخم راغی یا به پې د دانی رالی نو په هغې باندې به نکریزه یې ښوده دې نکریزه کې څه چې دي یخه یي نو دا بدن باندې چې دانی راوخیږي دا څه د لاسې ګرمۍ د لاسې نو دې سره دا بدن یخ شي زخم مو سره یخ شي که هغه زخم د هر څه او که هغه شوکه او قرحه د دانو ته وایي چې بدن باندې راخیږي او د هغې بیا ځان له تفصیل دا شان رسول صلی الله علیه وسلم به د سترګې د حفاظت دپاره چې د سترګه ښه وساتلی شي دې دپاره به رانجه استعمالول او دا کم رانجه چې به یې استعمالول هغې ته اثمد ویلی کېږي او روایت کې راځي چې وی علیکم بالاثمد په دې رانجو کې دا اثمد رانجه استعمالوئ اثمد رانجه دا امام ابن ماجه دا روایت راوړی او دا اثمد دا د رانجو یو قسم دی د عربو په دې علاقو کې مې خو قیمتي چې کوم دی هغه د اصبهان او د ایران د دغه طرفونه دا رانجه راځي او دم توري خو داسې چې غور سره ورته وګورې چې سوروالي ته مایلوي دې ته اثمد ویلی کېږي رسول الله وسلم دا استعمالوي په خپله به یې استعمالول په دې ښۍ سترګه کې به یې 3 سلاینې والې او په دې ګسه کې به یې 2 دا د هغه طریقه وه خو دا د علاج دپاره چې دا سترګه پرې ښایي زینت دپاره نه ځکه چې زینت دپاره رانجې استعمالول دا د چا کار دی دا د زنانو کار دی دا د نارینهو کار نه دی وی فإنه یجلو البصر دې سره وی نظر تیزیږي رسول صلی الله علیه وسلم وی وینبت الشعر او ویښته راخیجوي څه ویښته د باڼو ماشاءالله دا نه چې سړی وځي لګوم او په سر به مې ویښته راخیږي د سترګو دا باڼه نه دا ویښته ورسره برابرېږي مضبوطېږي هم غټېږي هم او که چا هغه ولیدلي هغه راخیږي ورسره دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم یوه طریقه وه